درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس فیدل نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونی درنه زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو راخرنۍ شیبو راسره ملتیا وکړئ او وکولی شئ د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو وپوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده. څنګه کولی شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي او څنګه کولی شو د دې ترمنځ دغه اړیکه ښه کړو ترڅو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعاتو باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات په لاسته راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخرنۍ شیبو تاسو راسره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو د هغه څخه ګټه واخلئ او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ ترڅو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږئ. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکې وایو چې د خوب او احساسات چې دي هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري یا ډېر نږدې سره تړلي دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات بیا زموږ پر خوب باندې مستقیمه اغیزه لري او کولی شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې دغه اړیکه تاثیر وکړي. مثلا که چیرې زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر که چیرې د خوب او احساساتو ترمنځ دغه اړیکه ناسمه وه یا اړیکه ښه نه وه، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډېر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې په هغه کې انسان ارامه کیږي، د انسان بدن ارامه کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بیدیږو یا کله چې خوب کوو، د خوب په حالت کې زموږ او ستاسې بدن ډېر ارام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت ته یا خپل دغه فعالیت ته دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب په حالت هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بیدیږو، زموږ بدن ارامه کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي چې په دغه د خوب په حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کومې تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه موږ تیر کړي وي، همدغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب په حالت کې هغه پروسس کوي چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودی، کوم حالات موږ تجربه کړه، په څه ډول حالاتو کې وو. د شپې چې کله موږ او تاسو بیدیږو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن ارام وي، زموږ مغز فعالیت وي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې موږ وایو چې دا به د احساساتو په کنټرول کې اغیزه لري. د احساساتو اغیزې پر خوب باندې څه دي؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولی شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټوله ورځ مو د قهر احساس درلودی، ټوله ورځ تاسې خفه واست یا ټوله ورځ تاسې خوشحاله واست یا ټوله ورځ مو د بیرې احساس درلودی، دا ستاسې د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیزه لري او ډېر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودي، د ستاسې خوب به هم هغه ډول وي او ستاسې د خوب کیفیت به ستاسې د احساساتو نتیجه ستاسې د خوب پر کیفیت باندې به وي. مثلا د ورځې په جریان کې که چیرې ستاسې احساسات شوه یا تاسې ښه تجربې درلودې، مثلا تاسې خوشحاله واست، تاسې ارامه واست، تاسې ډاډ درلودي یا مثلا ټوله ورځ تاسې په خوشحالي سره تیر کړئ یا د خوشحالي احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات و، نو دلته ستاسو خوب د شپې ارامه او ډیر ښه خوب وي. د خوب کیفیت به مو ډیر ښه وي، خوب به مو ښه ارامه وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامدار وي. مثلا کله چې تاسو د خوشحالي، د ارامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی که چیرې تاسو د ورځې احساسات چې هغه مثبت و، تاسو خوشحاله واست، ارامه واست، تاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار وي.
مګر که چیرې تاسې د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسې مثلا خفه واست، تاسې اندېښنه درلوده، یا ستاسې پر ذهن باندې ډېر فشار و یا ډېر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډېر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسې د خوب په کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کېږي. مثلا کېدای شي تاسې د بې خوبي د ستونزې سره مخامخ سئ، یا مثلا تاسې بې خوابه یاست یا نسئ کولی چې خوب وکړئ، یا ځینې وختونه تاسې ګډوډ خوبونه وینئ یا ډېر ژر د خوبه راپورته کېږي. دغه ځینې ستونزې چې کله تاسې خپل په خوب کې ولرئ، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې د ورځې په جریان کې ستاسې احساسات منفي وه. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسې خوب به د شپې هم هغسې وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلودې، خوب به مو شوی، کیفیت به یې شوی. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسې ستونزې ډېرې درلودې، فشار ستاسې پر ذهن باندې ډېر و، ستاسې په خوب کې به حتما ستونزې وي د شپې. یا به ډېر بې خوابه یاست، بیدېدلی نه سئ، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغېز پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغېزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه ارامه خوب درلودی که مو بې خوابي درلوده یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلي دي. ستاسو د خوب اندازه څومره ده، ډېر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډېر کم خوب کړی دی. دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډېر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډېر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولیده، ډېر ژر د خوبه راپورته سئ، سبا ورځ ستاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي اوسي، چې بیا احساسات منفي دي او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خراب وي، د ورځې به مو بیا احساسات منفي اوسي. نو دلته دی چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغېزه لري. که چیرې ستاسې د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي یا مثلا ښه خوب ونه کوئ، خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسې مزاج خرابه کېږي. مثلا تاسې د خلکو سره ښې خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبره پر تاسې بد لګېږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسې نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته را پیدا کېږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسې مخامخ کېږئ د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسې باندې زیاتېږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابره وي. مګر که چیرې تاسې په اندازه خوب کړی وي یا ستاسې مثلا خوب مو برابر و، مقدار مو برابر و، ښه ارامه خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسې ذهن ارامه وي، ستاسې احساسات مثبت وي، ستاسې په دې باندې توانېږي یا په تاسې کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسې هغه وزغمئ. یعنې دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډېرېږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ستاسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوئ، څنګه خوب کوئ، ستاسې د سبا ورځې احساسات یا ستاسې د سبا ورځې حالات به هم هماغسې وي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کېږي. زموږ او ستاسې ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنې کله چې موږ بیدېږو، زموږ بدن موږ ویل چې ارامه کېږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات مو درلوده هغه را پروسس کوي. د خوب مرحلې چې دي هغه مختلفه مرحلې دي. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ ورته ویل کېږي، چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن، زموږ او ستاسې د بدن د بیا رغونې دپاره، زموږ د مثبت احساساتو د تقویه دپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی په دغه حالت کې بیا خوبونه ډېر راځي. زموږ مغز زموږ د څو ورځو تجربې، د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلودې، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټوله را تحلیلوي په چټک خوب کې، چې دغه مرحله بیا د احساساتي ستونزو د حل لپاره، د ذهن د تخلیقیتي فعالیتونو لپاره ډېره مهمه ده.
د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نښې ته راځو، چې که چیرې د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي، کومې نښې نښانې دي، یا موږ څه وخت پوهېدلی سو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه ښه نه ده، یا دلته ستونزه ده. که چیرې تاسې په خوب کې که چیرې ستاسو خوب ګډوډ و، یا مثلا بې نظمه خوب مو درلوده، یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا د دې ښکارندویي کوي، یا دا ښکاره کوي چې ستاسو د احساسات نابرابر دي، یا ستاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندېښنه، یا بیره، یا هم ستاسې خفګان د دې سبب کېږي چې تاسې ګډوډ خوبونه ووینئ. مثلا که چیرې تاسې په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ته راتله، یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا په دې معنا چې ستاسې احساسات بې ثباته وه، تاسې په دوامدار ډول د اندېښنې، د بیرې احساس درلودی، نو ځکه تاسې یا د بې خوبۍ احساس کوئ، یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا که چیرې تاسې منفي خوبونه وینئ، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسې پر ژوند باندې، ستاسې پر ستاسې په ژوند کې ستاسې د احساساتي ستونزو نښه ده، چې ستاسې احساسات چې دي هغه منفي دي، نو ځکه تاسې منفي خوبونه وینئ. مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کېږي، چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو که چیرې تاسې بې خوبه یاست، یا ګډوډ خوبونه وینئ، باید پوه سئ چې ستاسې اندېښنه ډېره. که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزه لرئ، نو یا منفي خوبونه وینئ، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې ستاسې احساساتو کې ستونزه دي. تاسې باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لرئ، نو تاسې په دې باندې پوه سئ چې د ورځې په جریان کې حتما تاسې د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولی سو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ښه کړو. د دې دپاره تاسې باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته ټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسې بیده سئ، او پر څه وخت باندې باید راکښېنئ. ستاسې د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسئ، تر څو تاسې په هغه خپل وخت باندې هره ورځ تاسې بیده سئ، او پر هغه وخت باندې تاسې راکښېنئ د خوبه، چې دا ستاسې د خوب کیفیت ښه کوي. ترڅنګ یې تاسې کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار راکم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسې داسې فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا د مراقبت یا میډیټیشن فعالیتونه سرته ورسوئ، د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوئ، ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوئ چې ستاسې ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګ یې ډېره مهمه ده چې تاسې کوشش وکړئ د الکترونیکي وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډېره لږ اندازه هغه کار کوي. مثلا د خوب څخه د مخه تاسې تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډېر کم استعمال کړئ، یا تقریبا کله چې تاسې بیدې شئ 2 یا 1 ساعت مخکې تاسې باید هیڅ ډول الکترونیکي وسایل تاسې کار نه کړئ. یا د خوب دپاره تاسې باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ. مثلا تاسو د خوب ځای باید ډېر ارامه وي، تاریکه وي، مناسب ځای وي. او ترڅنګ یې خپل روغ ژوند دپاره کوشش وکړئ چې سالمه غذا تاسې وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ ستاسې اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په ښه کولو سره تاسې به وکولی سئ ښه احساسات ولرئ، او د احساساتو په ښه کولو سره به تاسې وکولی سئ چې ښه خوب وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه مو په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.